دوه سجدو کې رانه یو سجده هېره شوه، زما مونځ شوی دی که نه دی شوی، او که داسې چېرته بیا وشي نو ما له څه پکار دي؟ وره پکار دا وه چې دوه سجدو کې یو سجده هېره شوه، دواړه سجدې فرض دي، فرض چې پاتې شي بیا مونځ نه کېږي. صحیح ده؟ اوس تا له پکار څه نو پکار دا وه چې یاره تا نه یوه سجده پاتې شوې وه، نو که تا سلام هم ګرځولی خیر دی، داسې یو کار دې نه دی کړی چې هغه د مونځ منافي دی، چا سره دې ګپ شپ نه دی لګولی، یا د جومات نه وتی نه یې ګرځېدلی نه، یعنې د مانځه منافي کار دې نه دی کړی، ته په ځای ناستې ذکر اذکار دې کول او رعایت شو چې یو سجده رانه هېره شوې ده، حقه سجده په وخت ولګوه او بیا په التحیات باندې کښېنه، او بیا عبده ورسولو بیا سجده صفوه وکړه، خپل مونځ دې پوره که سر ته دې ورسولو، بس تا مونځ شو. داسې تا له پکار وه، خو داسې که دې نه ده کړې نو دا مونځ دوباره راوګرځوه. مارشل آرټ په دې کې مقابلې کېږي او په دې کې ماته د کپنۍ له طرف نه انعام ملاوي کله چې زه وګټم، دا انعام اخیستل جایز دي که نه؟ بالکل جایز دي، نقصان نشته. ښه که ته په مارشل آرټ کې لت یي او دا چلي هغه یو ورزش دی، جسماني ریاضت دی ته وایي، په دې باندې دا کم انعام ملاویږي نو دا درست دی. هغه په ګیمونو کې او په داسې څیزونو کې په لوبو کې چې کم شرطونه لګي نو هغه درست نه وي، شرطونه چې کم لګي، یاره ما وګټله ما له به راکړې 1000 روپۍ او که تا وګټله تا له به درکړم، نو دا شرطونه دا ناروا او حرام وي. پوهېږې په دې باندې؟ نور دا چې کم ملاویږي دا خو انعام دی د کپنۍ له طرف نه، که یاره دا مین اف د میچ دی او دا مین اف د سیریز دی، نو داسې کېږي، دا درست دی، څه نقصان نشته.